سلام او درناوی. درنو څارونکو، خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه عزیز پردیس د یوې بلې ویډیو په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې یم. له تاسې درنو مو هیله ده چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. د امریکایي بریالي شتمن وارن بافت ژوند او اند. بریالی سوداګر او د بشري حقونو فعال وارن بافت د هاوارد بافت زوی په کال 1930 لمریز کې د امریکا په نبراسکا کې نړۍ ته سترګې وغړولې. هغه څوک چې د 20مې پېړۍ بریالی پانګوال شمیرل کیږي. نوموړي له ماشومتوبه له پانګې اچونې او سوداګرۍ سره مینه لرله او په همدې برخو کې یې زده کړې هم وکړې. هغه ځانګړی د ورکشایر هاټاوي شرکت رئیس او مشر دی. نوموړی همدارنګه په ډېرو نورو شرکتونو کې شریک دی چې تر ټولو مشهور یې دا دي: ویلز فارګر، کوکاکولا، امریکن ایکسپریس او IBM. وارن بافت 2 قانونه د ځان لپاره ټاکلي دي. لومړی قانون: پیسې له لاسه نه ورکوم. دویم قانون: لومړی قانون نه هیروم. نوموړی په 2008 کال کې د نړۍ تر ټولو شتمن او بډای شخص وپېژندل شو او په 2019 کال کې هم د نړۍ 3 شتمن شخص و. د بافت لنډې خبرې: هیڅکله نشو کولی چې د یو بد انسان سره ښه اړیکه ولرو. هڅه وکړئ چې د خپل په پرتله ښو انسانانو سره ناسته پاسته وکړئ. د هغوی سره معاشرت ستاسو د پرمختګ سبب ګرځي. مهمه نه ده چې څومره مهارت یا شتمني لرئ. ځینې کارونه وخت ته اړتیا لري. د اعتبار جوړول اوږدو کلونو ته اړتیا لري او خرابول یې د څو دقیقو کار دی. زه بریالیتوب د هغه کسانو سره اندازه کوم چې راسره مینه لري. زه په دې پوهیدم چې شتمن کیږم. مننه.